سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وئ. دوستانو نن په دې درس کې دا زده کوو چې څنګه کولی شو چې یو فایل د اکسل مونږه خپل کمپیوټر کې ذخیره کړی دی هغه بیا پرانیزو او ادامه ورکړو. نو د دې کار لپاره تاسو خو لومړی اکسل پرانیزئ. صحیح شو. تاسو وګورئ چې دلته د ریسنټ کې کوم فایلونه چې تاسو مخکې پرانیستلي وي هغه ټول درته لیست شوي دي. نو یوازې هماغه فایل چې ستاسو په کار دی هغه باندې کلیک وکړئ، دا به تاسو ته هغه پرانیزي. خو که چېرته اوس تاسو دې کې کار کوئ او اړتیا پېښ شوله چې تاسو یو بل فایل پرانیزئ، نو لاړ به شئ فایل ته، په فایل کې اوپن باندې کلیک وکړئ او بیا ورته دلته وګورئ نو مخکیني فایلونه خو شته دي. که چېرته بل ځای تاسو غواړئ پیدا کړئ نو براوز ته ولاړ شئ او کوم فایل هم چې کوم ځای کې ذخیره کړی هغه ځای ورته مشخص کړئ. نو زه راځم فرض مثال دلته ډاکومنټس ته او په ډاکومنټس کې به زه هغه فایل پیدا کړم. فرض مثال زه دا د تمرین فایل غواړم خلاص کړم. تاسو هر فایل چې خپله کوم یو درسره موجود وي هماغه پرانیزئ. نو دې باندې کلیک کوم، اوپن. اوس وګورئ دلته به تمرین فایل ماته پرانیستل شي. نو دا وه د کمپیوټر کې د یو فایل پرانیستلو طریقه. مې چې زده کړي وي په بله ویډیو کې زه ستاسو منتظر یم. ښې چارې.